د الله څومره لوی نعمت دی. د دې تپوس د ړوند نه وکه، د سترګو تپوس د ړوند نه وکه او د غوږونو تپوس د کونډ نه وکه. ړوند نه تپوس کوئ پړه دې څه ارمان دی، هغه به وایي چې دا نظام مې ولیدلی، دا دنیا مې ولیدلی، یو پیره مې دا نظاره ولیدلی چې دا څنګه ده او څنګه حالات دي. نو د سترګو د نعمت تپوس د ړوند نه وکه او د هغه چا نه وکه چې د چا سره د سترګو نعمت و اوس ترې نه الله اخیستی، د هغه خواله ورشه او هغه سره کښېنه وایي سترګې څومره لوی نعمت دی. دا فری الله مونږ له راکړي دي، فری دې کې لینزونه لګېدلي فری. او حدیث مبارک کې راځي که نه چې د چا نه الله تبارک و تعالی د سترګو نعمت وایي. خیال هم کړی مونږ بعضې وخت کې ړوند ته پیغور ورکوو، یاره نه که ته الله پیژندلی ځکه یې درنه د سترګو نعمت اخیست. که ستا سترګې روغې وې چې تا بلاسي چل کو، ړوند ته دا پیغور مه ورکوه. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله الله پاک وی د بنده نه د سترګو نعمت والم، سترګې ترې نه والم او دې صبر وکړي په دې نعمت چې الله را کړی و د الله نعمتو، نو زما پې صبر دی. وی رب العالمین وایي چې زه به دې ړوند ته د سترګو په بدله کې جنت ورکو. جنت ړوند نه الله سترګې علي، د سترګو نظر علي، خو الله ړوند ته وایي سودا د جنت ته سره کومه، تاله به زه جنت در کومه. نه که ړوند په دې نعمت اخیستلو صبر وکړي نو ړوند له الله د دې سترګو په بدله کې جنت تیار کړی، جنت به ورکومه. نو دی به ټول عمر په ړندو سترګو صبر وکړي چې ماله الله په بدله کې جنت راکوي. نو به هر صورت دا یو یو نعمت د الله چې دی دا ډېر قیمتي دی. دا الله سړي ته پته ولګي چې کله دا بنده نه الله دا نعمت سلب کړي. د خپو تپوس د شل نه وکه که نه، او د لاسونو تپوس د بې لاسو نه وکه که نه، چې هغه په خپو باندې ډوډۍ خوري، د هغه نه لږ تپوس وکه، د هغه نه تپوس وکه. او ړوند نه تپوس وکه چې خلق وله لاس رالي او په کاسه کې ولږدي، دا سالن دی او دا سالن دی، په اظهار کې وله خپک دي، دا ستا په اظهار دی، دا تپوس د هغه نه وکه. نو ګورې روغ صحت دا د الله لوی نعمت دی، د دې شکر ادا کوئ. شکر